د واده شپه لنډې کیسې قدرمنو اورېدونکو ستړي مه سئ. په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. درنو اورېدونکو نن درته یوه بله په زړه پورې او له درد نه ډکه کیسه وړاندې کوم په دې هیله چې تر پایه راسره مل پاتې سئ. د واده په لومړۍ شپه مې چې کله مېرمنې زما پښې ونیولې زه له حیرانۍ یخ پخ پاته سوم. د هغې له سترګو اوښکې روانې وې او شونډې یې رپېدې. په ژړا ژړا یې وویل د خدای لپاره ما وبخښه، زه امیندواره یم دا ماشوم چې مې پیدا سي بیا ما طلاقه کړه، الله به در باندې رحم وکړي. زما په غوږونو کې یو دم شور جوړ سو. یوه شیبه مې سترګې پټې کړې. هغه یوه یتیمه وه، مور او پلار یې له کوچنیوالي مړه سوي وو. د تره په کور کې لویه سوې وه، خو هلته یې هیڅکله د خپل کور احساس نه و کړی. خلکو به راته وویل چې هغه بې وسه نجلۍ ده، نیکه ده، ته یې ملاتړ وکړه. ما ترې په سخت اواز وپوښتله دا څه وایې؟ هغې بیا په ژړا وویل زما سره زور زیاتی سوی و، ډېر مې پټ کړل، ډېر مې وژړل، خو جرأت مې نو څه کولی چې چاته ووایم. کله چې دا واده وسو فکر مې وکړ چې نوی ژوند به پیل کړم، خو نور مې دا راز پټولی نه سمه. نو نن مې درته هر څه وویل. د هغې په خبرو کې هیڅ جوړښت نه و، یوازې مات سوی باور و. هغې ته مې وکتل لکه وېرېدلې هوسۍ داسې رپېدله. هغه شپه تر سهاره بېش پاته سوم. له خفګانه مې په زړه کې اور بل و. یوې خواته ټولنه، عزت او د خلکو پیغور و، او بلې خواته یوه بېوسه نجلۍ چې هیڅ ګناه یې نه درلودله. اخر مې پرېکړه وکړه چې باید هغه وبخښم. ورته ومې ویل سمه ده، دا ماشوم چې پیدا سو بیا به ګورو. د هغې په سترګو کې د لومړي ځل لپاره د هیلې یوه رڼا ښکاره سوه او په پلو یې اوښکې پاکې کړې. ورځې تېرېدې، هغه ارام طبیعته وه، هر کار یې په اخلاص سره کاوه. ما بیا هیڅکله دا موضوع ور یاده نه کړه، خو په زړه کې مې د طلاق فکر لا ژوندی پاته و. ما ویل چې ماشوم پیدا سي بیا به یې رخصت کړمه. د امیندوارۍ په ورځو کې به ډېر وخت له درده کړېدله، خو هیڅ شکایت یې نه کاوه. یوه ورځ مې ولیده چې په سجده کې ژاړي او خدای ته زارۍ کوي، یا الله زما د میړه په زړه کې زما لپاره نرمي پیدا کړه، خدای ما پر کړې ګناه باندې وبخښه. د دې خبرې په اورېدو سره مې قدمونه همالته ودرېدل او دننه خونې ته نه ورغلم. وروسته هغه ورځ هم راغله چې سخت باران و، اسمان کې برېښنا وه. هغې ته د زیږون دردونه شروع سو. ژر ژر مې روغتون ته یووړه او له څو ساعتونو انتظار وروسته نرسه راغله او ویې ویل مبارک دې سه، زوی دې پیدا سو. زما زړه په یو عجیبه حالت کې ډوب سو. د ښیښې له شا مې هغه کوچني ماشوم ته وکتله. داسې احساس مې وکړ لکه زما زړه ته چې چا په لاس نیولی وي. هماغه وخت ټلیفون راغلی او د ملګري غږ مې واورېدی. ویلې وروره هغه سړی چې ستا له مېرمنې سره یې ظلم کړی و ونیول سو، اعتراف یې هم کړی دی، هغه ستا په خپلوانو کې یو و. له دې خبرې په اورېدو سره مې سر راباندې وګرځېدی. داسې احساس مې وکړ لکه ځمکه چې مې تر پښو لاندې ووځي. هغه نجلۍ چې ما به په زړه کې ګناهګاره ګڼله په اصل کې مظلومه وله. زه ورو ورو واټ ته ورننوتلم. هغه کمزورې پر بستر پرته وه، مخ یې تک زیړ و، خو په شونډو یې یوه پیکا مسکا پرته وه. په کمزوري غږ یې وویل ته خفه نه یې؟ زه ورنږدې سوم او په لومړي ځل مې د هغې لاس په خپل لاس کې ونیوی. لاس یې یخ و خو نه رپېدی. ورته ومې ویل زه تا ته طلاق نه درکوم. د هغې له سترګو اوښکې روانې سوې. ویلې رښتیا وایې؟ ما سر ورته وخوځاوه. هو ستا هیڅ ګناه نه وه، ګناه د هغه وحشي سړي وه. هغه به زوره زوره وژړل، خو دا ژړا د میاشتو درد سپکول و. ما ماشوم په غېږ کې راواخیستی.
هغه زما ګوته ونیوله لکه چې زه یې خپل ګڼلی یم. هماغه شېبه پوه سوم چې پلار کېدل یوازې د وینې اړیکه نه ده بلکې د منلو نوم هم دی. کله چې کور ته راغلو د خلکو خبرې، طنزونه، بد نظرونه، هر څه وو، خو زه بدل سوی وم. ټولو ته مې وویل دا زما زوی دی او زما مېرمن زما عزت دی. څوک چې پر هغه ګوته پورته کړي داسې دی لکه پر ما چې ګوته پورته کړي. ډېر وخت تیر سو. زوی مې ورو ورو خندل پیل کړل. زما هم پر ځان باور پیدا سو. ما زده کړل چې مینه له رحم او منلو پیدا کیږي. یوه شپه هغه راغله او راته ویې ویل تا ماته ژوند راکړ. ما مسکا زده کړه. ما ورته وویل تا له مانه انسان جوړ کړ. زموږ زوی چې کله قدم وهل زده کړل اکثره به زما پر سینه ویده کېدی. ما به ورته کتل او شکر به مې ادا کاوه. که هغه شپه مې د خلکو له ویرې پرېکړه کړې وای نو نن به له دې نعمت څخه بې برخې وم. ما زده کړل چې اصلي سړیتوب په بخښنه کې دی، په ملاتړ کې دی، نه دا چې پر کمزوري ګوته ونیسو. او همداسې یوې ماتې نجلۍ زه یو بشپړ انسان وګرځولم. قدرمنو اورېدونکو دا کیسه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د الله په امان.